د پسرلي په راتګ سره کونړ کې د نیالګیو د کینولو کاروبار پیل شوی دی. هر کال د پسرلي په راتلو سره د هیواد په بیلابیلو سیمو کې خلک ډول ډول میوه لرونکي او غیر مثمرې ونې کینوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي هم بیلابیل میوه لرونکي او زینتي نیالګي کینوي. واحد الله د مرکز اسداباد اړوند ډنډونو کلي کې اوسیدونکی دی او د نیالګیو د پلور ځای ته ورغلی دی. نوموړی وایي هر کال په خپل کور او کروندو کې نیالګي کینوي، خو د تیرو کلونو په پرتله اقتصاد کمزوری دی او کم نیالګي پیري. اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی، لکه پیسو خلکو سره هغه مخکنی حالات په شانتي پیسې نشته، لکه مخکې چې پیسې څونه ډېرې وي خلکو سره وي، خلک به ډېر بسته باغونه اوس 3000 15000 10,000 پورې بیا اوس خلک 2 3 5 ډېر زور کې 500 600 بوټي اخلي، ډېر ډېر نه اخلي. متي الله چې د بیلابیلو نیالګیو د خرڅلاو کاروبار کوي وایي د تیرو کلونو په پرتله کم نیالګي پلورلي دي. نوموړی زیاتوي د نورو کلونو په پرتله اوس کاروبار خراب دی او ګټه هم کمه ده. هغه وایي په تیرو کلونو کې به یې زرګونه نیالګي پلورل، خو سږکال د پلور بازار کمزوری دی. زه دلته په خپله یو باغ لرم چې زما نیت دا دی چې لږ نیالګي خو مې ډېر لګېدلو، بل کال مې نیالګي اخیستلي دي د نالیدو دپاره، خو سږکال یې هم زه لږ شان نیالګي اخلم د خپل باغ دپاره، خو مطلب یې ډېر او یا لږ ځکه چې غریبي ډېره ده د بل کال په شان اخیستی نه شم، ځکه چې غریبي د غربت د چاره نه کیږي. روح الله بیا هغه کس دی چې د خپلې کورنۍ په ګډون یې لسګونو تنو ته د کار زمینه برابره کړې ده. نوموړی وایي چې د نیالګیو دغه کاروبار یې له تیرو 10 کلونو راهیسې پیل کړی دی. روح الله زیاتوي د هغه نیالګي په کونړ سربیره د افغانستان ډیری ولایتونو ته لیږدول کیږي او له دې لارې ښه عاید ترلاسه کوي. کانال ځمکې دي او دا خلکو له په دغه ورکړي دي، په اجاره ورکړي دي، او هغه داسې یو قانون دی چې تاسو به حتمي په دې کې باغ لګوئ او باغ ډېر عاید لري، هم وطن دپاره مولس دپاره هم چې هغه څوک اخلي د هغه دپاره. نو اوس هغه ځمکو باندې باغونه کیږي. د پسرلي په نږدې کېدو سره د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلک نیالګي کینوي. د نیالګیو کینولو کمپاینونه هم ترسره کیږي او دا چاره تر ډیره د خلکو او خصوصي برخې لخوا کیږي.